درنو اوریدونکو، دا ځل مو د عزم ویبپاڼې د مرکو په لړۍ کې په مختلفو موضوعاتو باندې د خلاصون لارې شورا له مشر محترم سیداکبرآغاسره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولو. محترم اغا صاحب، د مرکې په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. که د لومړۍ پوښتنې په توګه راته ووایئ چې څه فکر کوئ که د تیرو جنجالي ولسمشریزو ټاکنو پایلې اعلان شوې، آیا روان وضعیت به ورسره تغییر وکړي او دا چې ګټونکی به یې د ټول افغانستان د وګړو استازیتوب وکړی شي او که نه؟ اول دونې ویلی سم شته چې د لومړۍ پوښتنې په جواب کې چې دا جنجالي انتخابات چې وسوله، دا زما فکر باندې دوه درې تحلیله پکې کېدلی شي. یو داسې کېدلی شي چې هغه جرمنیانو چې کوم ماشینان راوړي وو بایومتریک، د هغو یو نظر دی او د هغه د اشرف غني د ډلې بل نظر دی او د عبدالله د ډلې بل نظر دی، خو دا نظرونه مخالف دي. که واقعیت نظر ته وکتل سي، بایومتریک ته وکتل سي، زه فکر کوم چې د انتخاباتو پایلې به یو رقم وي، او که چیرې بایومتریک ته نه وکتل سي، اوسني حکومت چې حکومت په لاس کې دي د هغو لارې ته وکتل سي، د هغو پایلې به بل رقم وي. نو زما فکر باندې نور د ملک وضعیت به هم د خرابې خواته ولاړ شي، د ښې خواته به نشي ولاړ، اختلافات به په ملک کې ډېر شي. نو دا احتمال هم دلته شته، څو احتماله شته. یو احتمال دا شته چې کیدای شي چې د دوهم پړاو ته دي خارجان بوځي. دوهم دا احتمال شته چې خارجان دي هغه 3 لکه رایې چې دي هغه دې ځینې محو کړي، داسې اوازې دلته اوس اورېدل کېږي. نو که هغه محو شي، بیا به د انتخاباتو پایلې هغه رقم وي چې هغه اوس فکر نه کېږي هغسې به شي. خو به هر تقدیر زما په فکر باندې د انتخاباتو موضوع هغه جنجالي موضوع ده. د ملک مشکل چې دی هغه په انتخاباتو باندې نه حل کېږي، نور به هم د ملک موضوع جنجال خواته ځي. نو ښه خبره به دا وي چې سړی هغه واقعیت ته ځیر سي. یعنې واقعیت داسې دی چې نه نیم میلیونه خلکو ثبت نام کړي وو، خو بیا هم زما فکر باندې چې د جرمنیانو خبره داسې ده چې 12 لکو خلکو رایه ورکړې ده. نو زما فکر باندې د 12 لکه خلک چې دي هغه د افغانستان چې په اوسني حالاتو کې تقریبا 80 میلیونه کېږي. داسې نه دی لکه پخوا چې خلکو ویله چې ډېر وختي شمېرنه سوې وه چې 10 میلیونه دي، اوس ډېر دي د افغانستان خلک. نو زه فکر نه کوم چې د دې نمایندګي دي دا خلک وکړي. نو په عدم نمایندګي کې زما فکر باندې نو ملک د بحران خواته ځي. نو ښه خبره به دا وي چې صلح راشي. یعنې دلته داسې معلومیږي چې 12 لکو خلکو رایه ورکړه، رایې ته خلک نه راووته. نو خلکو سولې ته رایه ورکړله وه چې صلح په افغانستان کې خلک غواړي، او سولې ته خلک لومړیتوب ورکوي چې باید چې اول صلح وي، بیا وروسته تر هغه چې په افغانستان کې کومه طریقه حکومت جوړیږي هغه حکومت به د پوره ملک نمایندګي وکړي. نو زه فکر کوم چې اوسنی حالات داسې معلومیږي چې هغه به وضعیت د ښو خواته نه بلکې د بدو خواته به تغییر ورکړي. تر اوسني حالاتو به فکر نه کوم چې حالات به سم وي بلکې خراب به وي. هغه صاحب محترم، ولې په چین کې د ترسره کېدونکې بین الافغاني غونډې مخه ونیول شوه؟ همداراز دا هم که راته ووایاست چې ولې ځینې واکمنې کړۍ په لوی لاس د سوله ییزو هڅو مخالفت کوي؟ آیا بهرنیان یې پر طالبانو د فشار په توګه کاروي او که له دوی سره د واک د بقا غم ده؟ زما فکر باندې د چین موضوع چې وه، د چین غونډه، هغه کې څو شیان وایي د اختلاف. یو خبره دا وه چې اول کردي لیست ورکړي وو د چین سفارت ته، هغه راغلي وو، د سره مشوره کړې وه. خو هغه لیست چې بیا حکومت ته تللی وو، طالبان ته تللی وو، هغه منلی وو. حکومت ته چې بیا تللی وو، حکومت بیا په هغه لیست کې لاس والی وو. بیا چې لاس یې والی وو، بیا هغه د چین خلک راغلي وو، کرزي صاحب چې دا لیست راوړی وو، بیا هغه زما فکر باندې بیا د حکومت خلک راغوښتي وو.
بیا د حکومت خلکو ته وویل چې تاسې خو داسې تقاضا ده د هغو دا وکړي چې ته به نه ځې نو چې زه به نه ځم خو البته دغه خلک به پکښې داخل وي بیا خلک داخل کړي وو چې هلته تللي وو لیست بیا هغو ځینې ایسته کړي وو خلک بیا د چین خلکو ته دغه کړي وو ورکړي وو هغو طالبانو ته وړي وو طالبانو بېرته رد کړي وو نو دا لیست چې دا ولاړې رالي داسې معنا یې ورکوله زما فکر باندې چې د حکومت تقاضا او خواهش داسې دی چې یو بل حکومت جوړ شي د هغه په وخت کې بیا د چین غونډه وسي قبل تر هغه د چین غونډه نه وسي خو رالو دې ته چې خارجیان بیا په دې کې څه رول لري زما فکر باندې د چین غونډه تر ډېره حده پورې د امریکایانو هم نه وه خوښه ځکه چې امریکایان دلته په افغانستان کې چې ګزاره کوي د هغو ډېر د ناخوښي د چین و د روسانو سره ده نو که په روسیې کې غونډه کېږي او که په چین کې غونډه کېږي هغه زما فکر باندې د امریکایانو څخه ناخوښه غونډې دي نو دا دوی نه خوښوي نو دلته داسې دي چې هم د امریکایانو دا خبره نه وه خوښه هغه په دې نسبت باندې چې د دنیا یو طاقتمن یا په اسیا کې یو طاقتمن ملک دی په هغه کې غونډه کول هغه دا معنا ورکوي چې هغه به د امریکایانو مخالفت کوي د دوی وجود به دلته نه غواړي او لکه مثلا چین یا روسیه هغه هم داسې معنا ورکوي چې دلته به د امریکایانو وجود نه غواړي نو د امریکایانو زما فکر باندې غیر مستقیم د مخالفت و د دې او د حکومت زما په فکر باندې په دې نسبت باندې مخالفت و چې د چین غونډه په هغه وخت کې چې د حکومت د دغه انتخاباتو چې اوس تېر شوله د دې انتخاباتو یو اساس و بنیاد معلوم شي په هغه وخت کې به حکومت بیا خلکو ته وایي چې موږ حکومت یو او دا غونډه به کېږي د حکومت په سرپرستۍ باندې لکه دوی چې وایي خلکو ته نو په هغه صورت کې بیا دوی خپل ځان فایدهمن بولي په اوسني حالاتو کې زما فکر باندې د حکومت په سرپرستۍ باندې کېدلی چې دا غونډه نه وشي او حکومت هم نیمګړی دي مخالفتونه هم دلته ډېر دي نو حکومت د دې غونډې په باب باندې زما فکر باندې خپل خواته خپل ځان وړونکی نه بولي چې په دې کې د خپله فایده پورته کړي او خپله فایده دې یوسي نو زه خپله فکر کوم چې واجب یې دا وي داسې ښکاري چې یو ځل بیا هغه کړی چې د سولې مخالفې څېرې بلل کېږي واک ته رسېدونکي دي ولې دا کار کېدونکی دی آیا په واک ترلاسه کولو سره به بیا پخوانۍ سیناریوګانې تکراروي او همداراز که یادو څېرو واک ترلاسه کړ نو آیا طالبان به ورسره د یو رسمي حکومت په توګه خبرو ته چمتو شي زما فکر باندې په افغانستان کې جنگ جریان لري د جنگ حالات وي داسې چې هر سړی کوشش کوي چې د یو رسمي ادرس څخه غږ وکړي نو که اوسنی حالات موږ وګورو طالبان هم دا وایي چې موږ رسمي ادرس یو مثلا نامرسمي دغه امریکایانو راونړوي نو طالبان دغه حکومت هم وایي موږ رسمي ادرس یو په انتخاباتو باندې راغلي یو مثلا بعضې ملکونه ډېر ملکونه مې په رسمیت باندې پیژني نو دا چې رسمي یا یو طرف دی یا بل طرف دی د تر اوسه پورې په جنګي حالاتو کې زما فکر باندې معلوم شوي نه دي یا نه معلومیږي د جنګ حالات داسې بې نظمي و بې ترتیبي ډېرې نو زما په فکر باندې نو طالبان به لکه تاسې چې پوښتنه کړې ده چې طالبان به دوی په رسمي حکومت په توګه باندې ومني چې خبرو ته ورسره چمتو شي که نه خو زما فکر باندې جنگ داسې دی که چیرې جنگ وي نو طالبان که دوی په رسمي حکومت په توګه باندې ومني نو بیا خو د طالبانو مخالفت ته دوی سره بیا هغه مخالفت چې دی هغه غیر مشروع مخالفت دی نو زه فکر نه کوم چې طالبان دي دوی په رسمي حکومت باندې ومني او زما فکر باندې ضرورت یې لیدل کېږي که واقعیت ته سړی متوجه شي طرفونه د جنگ دي یو طرف د جنگ حکومت دی بل طرف د جنگ طالب دی بل طرف د جنگ چې دی هغه خارجیان دي چې دلته راغلي دي او اول تحمیلي جنگ چې اوس واقعیت ته سړی وګوري دغه دی نو ښه خبره به دا وي چې د خارجیانو د وتلو وروسته د حکومت او د طالب ترمنځ خبرې وشي خو داسې خبرې وشي چې هغه گذشت وشي حکومت هم گذشت وکړي طالب هم گذشت وکړي نو بیا په یو داسې میکانیزم باندې د دوی توافق راشي چې هغه د افغاني عنعناتو سره
برابر او د اسلامي بنیاد او اساس ولاړ میکانیزم وي، نو په دې باندې دواړه طرف موافقه وکړي، نو د هغه میکانیزم د لارې دوی خپل خبرو ته ادامه ورکړي او د افغانستان موضوع چې دی په هغه رقم باندې خلاص شي. دا به ښه طریقه وي. د چین هیواد کې د بین الافغاني غونډې له ځنډېدلو وروسته خبري سرچینې وایي چې دا ځل جرمني د بین الافغاني غونډې لپاره تیاری نیسي. آیا د کابل حکومت به بیا هم یاده غونډه کې په خپلو انحصاري لیستونو ټینګار وکړي او که به د دوحې د غونډې په څیر خپل واک به بهرنیانو ته ورکړي؟ زما فکر باندې غونډه هر دی چې د سولې په باب باندې وي، که په جرمني کې وي او که په چین کې وي، که بل ځای وي، که بل څه وي، دا غونډه د افغانستان په باب باندې که نظریاتي غونډه وي چې د خلکو نظریات واورېدل شي، یعنې لکه څنګه چې اوس طالبانو دا وویل چې موږ په چین کې خبره کوو، هغه به د نظرو خبره وي، فیصله کنه به نه وي، او که چیرې فیصله کنه وي، بر تقدیر پایده یې ستا د افغانستان په اوسني حالاتو کې چې ملت در به در دی، مظلوم دی، په دې د دې دپاره یې ګټه ډېره ده. خو نن یو خبره کولی شم چې طالبانو باید دې ته متوجه شي او حکومت هم دې ته متوجه شي چې خپل شخصي لیستونه چې طالبان یې پیشوي او یا حکومت یې پیشوي، دا زما فکر باندې دا د افغانستان موضوع یو مخ نسي حل کولی. ملت هم یو څه التفات او توجه کول پکار دي. موږ په ملت کې ډېر ښه خلک لرو په صحراو کې، او د هرې طبقې په هره طبقه کې، د علماو په طبقه کې او د مشرانو په طبقه کې، قومي مشرانو د استادانو په طبقه کې، نو زما فکر باندې که ملت ته توجه دواړه طرفه وکړي، خپل لیستونه یوازې د خپلو خلکو څخه جوړ نه کړي او یو څه د ملت د خلکو سم جوړ کړي، نو بس زه فکر کوم چې هغه وخت کې به دا غونډه ډېره روښانه او مزینه شي او د ملت ملاتړ به د دې خلکو سره د دواړو طرفو سره وي. ملت د افغانستان چې دی په افغانستان زما فکر باندې نه اور ته ورځوي او نه اوبو ته اچوي، نو ملت په افغانستان کې اور د خپل ځانه سم کوي، نو ښه خبره به دا وي چې دواړه طرفه د ملت په غونډه کې د ملت ته توجه وکړي او د ملت په لیستو کې د ملت خلک د ځانه سره ملګري کړي، نو به بیا ډېر خوندور راشي. هغه څه محترم دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات بالکل پای ته رسېدلي ښکارېدل او یوازې د موافقتنامې لاسلیک کول پاته وو. آیا امریکایان به له طالبانو سره نهایي شوې موافقتنامه لاسلیک کړي؟ که ځواب مو هو وي نو د کابل حکومت مخالفت به روانه جګړه ختمه کړي، او که نه نو بل انتخاب به څه وي؟ د جګړې تداوم که بله بدیله لاره هم شتون لري؟ تر اوسه پورې زما فکر باندې د توافقنامې په باب باندې داسې معلومیږي چې خارجان د توافقنامې خبره چې ده هغه چې په دوی پورې اړه لري تر ډېره حده پورې فیصله کوونکي نه دي، ځکه چې دوی طالبانو ته دا وویل چې توافقنامه تر مخه د طالبان راشي خارج د امریکا ته والته دي ولسمشر اشرف غني بم دوی بم حالت په امریکا کې دوی د ټرمپ سره ویني، خو البته طالبانو زما فکر دا وویل چې توافقنامه امضا شي، بیا به یو اندازه استقلال دلته راشي، بیا به زموږ تګ پیدامن شي. نو تر اوسه پورې زما فکر باندې د توافقنامې د لاسلیک کولو خبر زه مطمئن نه یم، خو البته د دې دپاره څه دلایل لرم. اوس مثلا نابل اوس ټرمپ رالی په دغه کې د بګرام په میدان کې دا وویل چې شرط دا دی چې تر توافقنامې د مخه به دغه د آتش بس کېږي، وربند به کېږي. طالبان بیا دا وایي چې تر توافقنامې وروسته به بیا په بین الافغاني ناستې کې وربند کېږي. نو دا یو د اختلاف یو لاره ده چې په دې موضوع کې ستا. دوهم دا دی چې نن به تاسې اورېدلي وي چې د امریکا وزیر دفاع وویل چې د خارجیانو وتل د افغانستان په سوله پورې تعلق نه لري، یعنی که سوله په افغانستان کې راځي نو زما فکر باندې دا نه ده ضرور چې خارجیان به د افغانستان ووځي. او ټرمپ بیا په خپلو خبرو کې دا وویل چې موږ به په افغانستان کې تر څو یو که صلح راله واقع صلح بیا به وځو او که واقع صلح نه راله بیا به نه وځو. نو دا هغه پیچیده خبرې دي. نو زه فکر کوم چې توافقنامې څخه تر ډېره حده پورې زه خپله د امضا کېدو چې پوره مطمئن نه یم،
خدای دې وکړي چې په افغانستان کې دا توافقنامه امضا شي، نور د افغانستان موضوع د مظلوم ملت مشکل هغه حل فصل شي. نو په دې طرف باب کې د دواړو طرفو څخه باید خواهش وشي چې هغه گذشت چې په هغه کې د افغانستان ملي او اسلامي عنعنات یا اسلامي امورو ته یا ملي عنعنات اسلامي امورو ته تاوان نه کوي. نو دواړه طرف باید په دې کې گذشت وکړي او نو دا ملت به نور د دې مشکل څخه خلاص. محترم آغا صاحب، که د وروستۍ پوښتنې په توګه راته ووایي چې د یو سوله غوښتونکي مشر په توګه د افغانستان خلکو په تېره بیا ځوانانو ته څه پیغام لرئ چې د روانې خونړۍ جګړې د له منځه وړلو او له ناخوالو سره د مبارزې په برخه کې باید خپلو کوم مسؤلیتونو ته ځیر شي او څنګه دریځ غوره کړي؟ زما په فکر باندې د افغانستان خلک چې دي په سل کې سل سره دي. پخوا به خلکو هندوان یادول، هغه اوس نشته. مسلمانان دي او که په یو سري اسلامي میکانیزم باندې دوی سره راجمع سي، راټول سي او د افغانستان عنعنات هم ورسره مراعات کړي، نو زه فکر کوم چې په دې رقم باندې صلح چې راواخلي خپله د افغانانو په لاس باندې سوله راسي، نو د سولې محصول به یوازې افغانان ما فکر باندې ترلاسه کړي. دا نه چې همسایګانو نور چې زموږ په افغانستان کې سوله راولي او پایده یې دوی یوسي، نو بیا وروسته تر هغه دا سوله به پایداره هم نه وي. هغه چې د نورو خلکو په لاس وي، که د افغانانو په لاس باندې وي، دا سوله به پایداره وي. نو ما د ټولو افغانانو څخه دا خواهش دي چې خپل ملت ته افغانستان د سولې په باب باندې ولاړ سي او په افغانستان کې سوله په داسې طریقه باندې راولي چې هغه طریقه ده چې وان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله ورسول، نو په هغه طریقه باندې راولي. نو زما فکر باندې بیا به دا سوله پایداره وي او دا سوله به داسې وي چې څوک به مخالفت په دې نسبت نشي کولی چې هغه به په اسلامي بنیاد و اساس ولاړ صلح وي او د افغانستان د خلکو د عنعنات سره مطابق صلح وي. د خلاصون لارې شورا مشر محترم سیداکبرآغا صاحب، ډیره مننه چې د مرکې لپاره مو موږ ته وخت راکړ.